قرآن کی یو قصه ده سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیتا لک خص سوچ کو عزیزانو دعا کوئی اور وقت ځان تم کوئی بل تم کوئی خود دعا چل زده کوي چل زده کوي. دعا قبلولو والا څوک دی؟ بل څوک نشته. زه خو نیم یعنی مونږ خو ټول فراډ دوکه یو کړو. ذکریا علیہ السلام یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شلې کاله او د بیبي عمر یو اتیا کاله. اوس د شپږ شلو کالو په عمر کې دته په دماغو کې یو سودا پیدا شوه چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نه رستو هم د دې دین دپاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کېږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډا یم، زما ښځه د اتیا کالو بوډۍ ده. کم شی چې د بچي د پیدا کېدو دپاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی. پیغمبر وکړ نه اتیا کالو بوډا نه او اتیا بوډۍ نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کولی. شپه ده نیمه شپه. تاسو تجربه خو وکئ لږه یو لوی نه لوی مشکل کې چې ونښلئ لوی نه په دې نیمې شپې نه بعد راپاسه او یو څلور سجدې ورته ولګوه او غلې غوندې نری اواز ورته وکړه. خو چې داړه د دې وخت کې داسې وي چې بل څوک پکې نه وي سوا د هغه ذات نه، بل څوک پکې نه وي. ښځه دې پکې نه وي، بچي دې پکې نه وي، کور دې پکې نه وي، مال دې پکې نه وي، دولت دې پکې نه وي، هېڅ نه وي. یو دې زړه وي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې اواز وکړه او سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره. په خدای قسم چې دا زما تجربه شوې خبرې ده، تجربه شوې. نیمه شپه ده او ذکریا علیه السلام را پاسېده او داسې وکړه مونځ یې وکړه او څه کوي اوس؟ اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو رو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومې غضب اخته یو که نه دا ګپ دی.
تاسو خیال راځي او ته ما تراشي چې دعا راته وکړي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې دا په ایمان زبانی جمع حال دعا غدا چې تنه او زی در پسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه به منو بس زه خدای دا کامیاب قبلانه ته پټو ګونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې دا غفلارم هر کړی دی خو وګوره هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری کچرته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کښنو تا ته بس دعا وکړي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي نو داغه دعا به پتا سره لګي اوس الله مونږ پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې چې دې ځای کې به ګورې بل څوک نه اوسه اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم بوډاګان خزه رښتا ها شتا تلګ نن چلار شي ورته وای زبله کوم ها ته ګوره چې په خخت دیونی کنه تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي وای خزه زه خو بل واده کوم یاره کدی خزه ته په کور کې پرېخوي په مخ می دوخ نو کستا خزه بل خزه په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت خبره پوهیږي ستا خزه ځان سره په کور کې بل خزه نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي دیتا سوچ کوي ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا روح وندے خدای ته دعا خفیہ مانا پټا او سوي په دعا کې سوي قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی میم زاردی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارض میں ختم طول قوا میں ختم ارض ختم لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا دا توتیه تمهید دے د دعا د قبول لپاره ولم اكن توتیه تمهید دے خدای هر څه ختم خو یو مهربانی دے دا چې ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی انی وهن العزم بوډا ما کمزور ما قوا مې ټول ختم دي لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا نا امید کړه دې نه اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امید مې نه
القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوا نو دې اوس وې وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای ززان نرستو یریګم او خزه من بوډای ده چې ما نرستو با د دې دین خدمت څوک کوي ما نرستو به دا دین چاته پاتې کیږي د دې خدمت به څوک کوي تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناس کې په ایمان وای چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې دی او نم کولو اراده شته او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناس تو خلکو کې شته چې خدای نور مان رستو به د اسلام خدمت څوک کوي شته ها وای شیخ ناسي ګوګوان نا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو څه به وکړنه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزا من ګره بډای دا تیا کالو دا بچی نه راوړي او څوک یا الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي یا الله وبخماتا من لدنك وليا د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار وليا معنا یو د دین خدمتگار اب څه کار کوي يرثني چې هغه زما میراث یوس ويرث من آل يعقوب چې زما میراثم یوسي او د آل یعقوب میراثم یوسي هغه څه شو چې پیغمبري میشن پیغمبري میشنو چې مونږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې مونږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي اوس دا دعا چې خدای ته وشو څه وخت کې په نیمه شپه کې ها نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرك بغلام اسمه يحيى زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی اوس د نیمه ګنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب امراغه جنا نبشرك بغلام اسمه يحيى زیرا در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی وي الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامه به ما کې خوا چا کې خوا نامه به یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کوشو نو مونږ د ډمو نامې خوخو
دلته دا ښځې چې لنګې شي نو هغې د عمران نامه خوښه کړې ده. عمران لږ ښه کټی دی که نه په دې کرکټ میچ کې، نو کټی د دې ښځو ډېر خوښ دی، نو چې کومه ښځه لنګه شي نو عمران نامه په زوی کېږي. وایم خصې کې هر یو د وجلو یې یا ټلویزیون ته ګوري چې لوري وشي نو ډمه یې خوښه کړي، دا ډمې نامه پې کېږي. ما نه څوک پوښتنه وکړي چې زوی مې شوی دی او لور مې شوی ده، څه نامه پې کېدم، اوس زه به څه نامه ورته ښیم، او یا به د صحابیاتو نامه ورته ښیم او یا بله شپه زما یو نوسی شوی، څه نامه پې کېدو، مال سمیه نامه پې کېدو. دا سمیه څوک وه؟ اوله شهیده په اسلام کې سمیه وه، اوله او شهیده څه وه څنګه وه چې اسلام یې راوړو ټول قنبت یې خلاف شوه، نو په نیزو باندې په دې شرمګاه کې وواله او د هغې نه شهیده شو. اوله شهیده په اسلام کې سمیه وه. ما په لونو نامې ایښي دي، عایشه، خدیجه، هاجره، فاطمه. په نوسو مې نامې ایښي دي، فاطمه، سکینه، دا اوس بله وشوه په دې سمیه نامه. په زامنو مې نامې ایښي دي، یوسف، نحنو احسن القصص خدای ورته ویلي. یوسف علیہ السلام کیسې ته خدای احسن القصص وی. قاسم د پیغمبر د زوی نامه وه. ٹھیک شو. اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه وه. اوس چې زوی وشي یا پې د سنما د ډم نامه ږدي یا پې باندې د سنما د ډمو نامېږي. دا زمونږ او ستاسو نامې یا دا قبایلو کې ډیرانې، مچاخان، پچاخان په دې قهر اختی دې غرونو مرونو کې، چاته ځنګلي وایي، چاته اړه خو څه ګند دی. نو د ډیرو نه راته چا یو پاسپورټ راستولی چې دا آل پاکستان کول دوو هلکه د چا په نامې دي؟ ویل د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک دی. خانک او بایک اوس نامې نو خو مال خره خلق دی. اوس خر به یعنې خر په ځان باندې شهزاده نامه ایښوی شي؟ ووایې که نه؟ خر په ځان شهزاده نامه ایښوی شي؟ خو خر به په ځان هم خر نامه ږدي که. خانک او بایک څه ته وایي؟ خدای دې کور راکړي. نو یو زخم نه دی چې به جوړ شي، یو زخم نه دی چې به جوړ شي، هزار زخمونه مې په زړه دي مړ به شم. یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وکړي. کم علاج به یې کوي، کم